د صحیح بخاري حدیث دی در څو پورې چې انسان د لمانځه په ځای کې یعنی په جومات او په مسجد کې تر هماغه وخته پورې فرشتې د الله په دربار کې د دغه کس لپاره دعا د مغفرت او د رحمت غواړي. اوس وخت کې تاسو به لیدلي په جومات کې خلک څومره تنګي وی مؤمن د خدای په کور کې په جومات کې داسې وي لکه مایې په اوبو کې خوشحالۍ کوي اوبو او برعکس به د منافق مثال ورکړی دی. نو په دې وجه دوستانو خلک خو ډیر جومات ته ځي راځي خو دا ګمان څوک نه کوي چې فرشتي او ماته دعا کوي راځه زه به د دې جومات د ادب خیال وساتم دلته بس په صحیح معنا کښېږم په ذکر او اذکارو به ځان اخته کړم تر څو چې په ادب انسان ناست دا ستا وخت په جومات کې په لمانځه باندې درشمارل کېږي. ستا وخت وایي هغه انسان چې د خپله کوره څه د فرضي لمانځه لپاره راوځي مسجد لره روان سي د هغو او د حج هیڅ په مابینځ کې فرق نشته. دا هم یو فرضي هم کم دی د الله رب العزت او حج هم د الله حکم دی. اوس وخت کې موږ د لمونځ څنګه ګرځولی نو ګرانو دوستانو کله چې تاسو جومات ته ورلاست مسجد ته ولاړاست په مسجد کې ښه په ادب باندې بس په سب کې که وخت ولو د نفلي لمانځه 2 رکعته تحیت المسجد لمونځ ادا کړي که هغه وخت نو په ادب باندې کښېني په ولاړې مه درېږي شاوخوا مه ګورئ کوشش وکړئ چې په جومات ته وختي ولاړ سي او وروسته راووځئ مخکې ولاړ سي او وروسته راووځئ. په جومات کې دننه د جومات په چمني کې د جومات په حویلۍ کې شاوخوا خبرې ټوکې ټکالې او کیسې د دې شیانو سره ډډه وکړئ. د دواړو جهانو سردار فرمایي دا بخښه خو تر هغه وخته پورې درته غواړي د خدای په دربار کې دا فرشتې ما لم یحدث چې تر څو تا د دنیا خبرې نه کړي یعنې د دنیوي کاروبار دلته په جومات کې شروع کړی نه د دنیا خبرې او د دنیا کاروبار په دې جومات کې د انسان نیکۍ داسې سوځي لکه څنګه چې وچو بوټو ته اور ورکړي. کومه دعا د انسان لپاره د فرشتې غواړي اللهم اغفر له ای الله ته د بخښه وکړي اللهم ارحمه ای الله ته په تو رحم وکړي. څونه بهترینه دعا ده موږ په دې نه پوهېږو